خدایا ویم د پیشکنډې طرف نه لري دا لارې کوڅې څنګه خوشې دي توبه یا خدای پاکه دا خو 2 بجې دي ماښام ته خو له اوس هم 5 شپږ ګنټې پاتې زما خو ژبه راووته اوه خدا روژه خو ډېره زیاته سخته ده څه چل دی لکه داجي بیبي وي دا جوړه صادر واله وي ګیا لاړ شي ګیا راوړوي د ستاسو خو به روژې وي د څاروي خو روژه نه ده که نه نو داسې چل دی که نه چې دا زما روژه ده زما پوه شوې او مور ته دې ووایه دا غوا دې ستا نن روژه ونیسي نه چې به ته ته کوم فارم بل یوازې ستا روژه است داجي زمونږ هم روژه زه خو ځم سبق له او که راوړې راوړې که نه راوړې مې راوړې زه دننه بیا جواب ورته داسې بچي دي اوس به ما ته بچي شي ته د ګیا له لاړ شو دې به لاړ شي د سبق په معنا به ورته ګرځي په ایمان کې راوړم واله دا لوړ او صادر دی لیم پکې او دې خوله کې دي زما روژه ده زما دې ورته زړه وکړ یاره ویمه مه خوره ځه وایي تا ته پوهېږې زما روژه ده Why are you running? Why are you running? Allah roja pe lagi dah. روژه ده تخیل په ایمان په دې پوهېږم خو باسه ضروره څه چل دی خیر خو دی ویم دا ماشوم چې در نه دا ستاسو دا زما زوی دی ویم په ایماندارۍ چې برابرونه زما روژه ده روژه ولې څه چلو شو یا خیر خو دی چل دا دی چې یو خو په لاره روان و ځان پسې کشه 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 خپې راخلي پوه شوې او بیا چې دنو لولیپاپ یې خوړل او چې دنو کړپه کړپه یې لګېدل او زما روژه د لیونۍ کوم مضغوم یې کار پرې کوي ضروره ماشوم دی نو څه چلو شو ماشوم دی نو دې ماشوم ته ته عقل نه ښې چې دینو د مشرانو مخکې به دا خوراک نه کوي زمونږ ورته نه کېږي زما روژه ده روژه ته غټ سړی ظالمه ځان دې شرمولې چې روژه دی نو څه چلو شو په مونږ یې خرڅېو شو پته نه خرڅومه خو دا زوی دې لږ پرېږه یو 2 کلسه دې پورته کړه چې مشرانو ته پېښې نه کوي ویم اله به د دې ځای نه ځم چې په ده زه په جوتو شو زه ملا ځان دې شرمولې دی اسې په جوتو وپېښېږي لیونی شوی مازغو دې کار پرېښې دی ویم روژه مې ده روژه پوه شوې او زما تالو یې وچکړی خدای وکړې پرېږدم ته کوم بهتر ده هلکه هغه بازوګانو ته لاس کې تاسو د بازوګانو ته ویم ته به راواله کوټه کې راواله ته تاسو روژه لګېدلې تاسو به زه ماښام نفس کوم مه تښته اورېږه صبر وکړه ځان دې شرمولې څه کومه جومات ته مانځلی ځم دا وخت لمانځه نه کېږي یار وروره نو څه چل دی ځان له وکړم که نه روژه مې ده نه جمع خو وختي شوې ده نو ما ته هم پته ده چې جمع وختي شوې خو ځان له به مونځ وکړم که نه روژه مې ده ورور مې وایي زمونږ هم روژه ده که نه یوازې ستا روژه ده یار وروره ستا روژه نو ته څه کوې په ما باندې دا مونځ خرڅ کوې خو ځان له به یې وکړم که نه بیا به مازدیګر مانځه سره یو ځای وکړې که نه نو یا پروردګاره ځه یار وروره زما روژه نه مازغه نه خرابوه مړه ستا ځان نه لګېږه ته ستا روژه ده یوازې مونځ به به اوس ته خسې نو زه بیا ځان نه وکړم که نه خدایا پاکه ویمه دا ماښام کېږي به کله روژه مې ده لیونې سپېلنې شم ژبه مې راووته وروره مغه دلته چې هغه راشن ورکوي د مجاهد شاه هغه حجره کوم ځای ده خدایه زما دې توبې دا خلک پسې دي او دا تاسو پسې یې دې غرمې ته وګوره د خلکو ژبې راووته تاسو په راچینونو پسې ګرځئ هغه مخکې حجرې ته ورشه هغه ده ځه خدایا بنیاد یې وباسي دا اوس ښځې دي چې دې نو په غرمه راخوشي شي او په راچینونو پسې ګرځي دې روژې ته هم نه ګوري داسې نه و چې زموږ روژې دي پته نه چې دوی به روژه وي او که به نه نو زما خو روژه ده خو دې خلکو لیونې کوم دا خلک لږ څه کوي داسې په اوتو بوتو باندې سر دي ودرېدې ترې نه شي ژبه مې راووته کور ته خو واپس ځکه نه ځمه چې دا ښځه راباندې بیا اوس غوا لګیا راوړي او دې ته ښه پته ده چې زما روژه ده همداسې چل کومه که نه چې زما روژه ماتې له لږ سامان مامان لرم خپل کار به کوي نه ځمه یا لکه داسې کې زما خو روژه ده
مالا سړی زمونږ دې وتاړو کو د خدای بې انصافه قول زمونږ جبر ووته او ته لګیا چربت څکې غټ غټه لکان دي او بس چې دی نو سټینګونه به یې په دې خولې راړې اړو روجې وتاړو پته نه لګي خبره وره تا څنګه سپی مېخ کته پورته کې خیر خو دې وروره زما روجه ده روجه پوه شوې او ستا خو راته زما خیال دې روجه نه ښکاري داسې سور سپین پکې راختې داسې کار دی روجه دم ده روجه زمام ده خو خبره داسې سم دام چوري بوتل دې ځان سره کېنوړې ګوټ ته کوه خبره وره سوټیکا کاته چې به خبره وره داسې کار دی د ماښام دونه ډېره روټۍ مه خورې نو دې وخت کې هم دا ګیس سر ته نه خېږي ته به یې وکړې نو دې وخت بیا دماغ کار نه کوي خلک درنه تنګي ګوره ما ملګری هسې خاندي را خاندي زما خال ده خو زما خال جوړې پنځه روجې نیولې دي ماله دا تاسو زما خال دې ستاسو هم روجه نشه زما روجه ده او ستا راته روجه نه ښکاري که نه ته خدای دې تباه و برباد کړه ځه شابه زه روکې د چا ورمخې زما نه خبره ده ګوره ومکه چې په ایمان چې دې پس ته ووله به نیسه بس نیسه زما روجه یا لکه ولې وروره ته راځې او ته ماته شوتل په غلا ریبي دماغ مې په ځای دی ویمه زما روجه ده روجه او زه دا ګورم چې راشم نو زما شوتل لیبلې شوي د خدای بې انصافه چې کله ماښام ته ټیم نږدې شي روجه ماتې ته ټیم نږدې شي نو ته شوتل غلاله راشې یا وروره ما شوتل نه درېبلې والا په ما له په غړېدلو سترګو باندې لاس دي ته اوس د دې پټي نه ته راووتې او ته وایې ما شوتل نه ریبلې د خدای بې انصافه ته به په روجه کې سهار ولچې نه ارام غی وړي یا په برغ وړونچې ته دې ته وګوره دا شوتل دی ته ورته وګوره دا ما چیلوله پاڼې کړي دي نن دې زما خیال دې پاڼې کړي نور که نه ته زما د شوتل په غلا هم ته ریبې یا وروره خدای ته وګوره زه ښه روجه لرم نو په مینګ یې خرڅې زه وروره زما روجه ده روجه سماله خپل کار کوې پټي ته ګوره چې هسې ګوره دې خوا بیا راښکته نه شي زما په تا باندې شک نه راښکته کېږم ځه په خلکو روجه خرڅې مړه څوک شه روجه خرڅې ماشم ډېر دروند نو په دا ریشخه خو ته داسې چلې چې ته به وایې که تا چې ته ریشخه نه ده چلولې یار وره او که نه دا لار هم ډېره کچه ده هسې چې ګورې سردلیان دې پروت وي بس ودروه دا واخله دا څه دي دا لس روپۍ دي که نه زما روجه ده ښه مازغه به رانه نه خرابېدا واله کرئ داسې وایه ته ما خو ستا ورته پورې ډېر عزت کوم ته په دا ډاله جیب کې کېږده ښه په دې خو زه نسوارم نه چې مغه چې دا دې څه راوکړ او دا خو د دنیا د وختو دي په دې باندې څوک ولېده ویمه زما روجه ده او دا لس روپۍ دي څو شو لږ زوړ لوټ دی نور خو لګي زما خو 10 روپۍ کېږي په 10 روپۍ زموږ چې کېږي وایي د روجې طریقې نه یې څه زما دې تا روجه ده زما روجه ده او داسې چل دی چې لس روپۍ د دې ځای پورې دا سټاپ دی که ته یقین دې نه راځي د تویرشاه راته تپوس وکړه هغې ما بوځي په دې مې بوځي پیرچا میرچا زه نه پېژنم ښه ته څه کوې ته زما خو وړه وړه مور او پلار دي زه به هغوی له چوړم راکړه مړه دې خوا 10 روپۍ وباید څه به ویمه داسې چل دی چې روجه مې د مازغه به رانه نه خرابوي یو تاسو رېښو ولې که نه په روپۍ خلکو سره جګړه کوي 10 روپۍ سټاپ دی که اخلې واخله او که نه اخلې نو چې اډوې نه اخلې ونیسه دا چې د ګونډلو سنډا دي هله دا ګوره 10 روپۍ راکړې ولې په سلک دې تا را 10 روپۍ ولګي ما وایي زمونږ هم نن ورځ خرابه ده وای خدایه پاکه نه ویمه دا ماښامې به کله راځي چې داسې یو دړی شربت وڅښمه ژبه مې راووته ویمه روجه خو ډېره زیاته ګرانه ده لیونی شومه مشره د کوڅې مخې ته پرلک والې دا ته څه کوې یار وره روجه مې ده روجه
جبه مې راووته روجه لنډوم دلته ناست یم روجه لنډوم روجه مې ده نو روجه خلک په کوڅو کې لانډوي چغې سورې دې راغشتي خلکو روجې دي مړه کور سمله سړیه په کلاره نو کور ته د هغې تانیدارې د لاسه دننه کېدی شم هغه راته وایي غواله ګیا راوړه نو زما روجه د کور ته نه شم تللی دلته ناست یم ولې څه چل دی واشه مړه تاسه کور ته د غټ سړی ځان دې شرمولی دی یاره ستا ما سره سویمه ده زه خپل د دروازې مخې ته ناست یم زه مړه خپل کار کوه روجه مې ده ځان یې باټي خلا خان جوړ کړی دی وای خدایه نو ویم کله به ماښام کېږي چې د ګوړې یو دوه جامه شربت وڅښم ژبه مې راووته داجي بیبي وي روجه دې ماته کړه ستا د بیبي په مزغو کې ډچ شوي دی څه دا خو لا ماښام ته 2 ګنټې پاتې دي څنګه روژه ماته کړمه داجي بیبي وي په دې کوڅو کې چغې سورې دې شروع کړي دي ویار چا سره جنګ جګړې دي د دې نه ښه ده چې ته دا روژه ماته کړې په دې نسوار وي ماته کړې دا واله السلام علیکم مرګرو کوم خاکه چې تاسو که دا د موږ د روجې په باره کې کړې وه بعضې خلک د روجې په ځان باندې ډېره حاوي کي او دویمه خبره دا ده چې په روژه کې هر سړی په کور کې په ښځو او په ماشومانو باندې لاسونه اوچتوي چې زما روژه ده زما ملګرو د ګوړو یخ شربت کوي او نیمبو پکې اچوي او څکې هېڅ هم نشته او ګورې د نسوارو والا پکې ډېر خاص خیال ساتي ځکه چې هغوی بیا رکشې والا له پوره پیسې نه ورکوي